माशाल्लाह چې ګټه کیږي د خیرات سره کنه دا کم بانک کې جمع کوي د خیرات سره د لال خان کومه داسې کوالټي ده هغه ته ویم دا تعویض دی که څه چل دی برانچونه مخ روان دي لال خان هغه بهادر ځوان دی دلته څه وخت مخکې داسې مخالف خلک وو سره کوشش دا کوي د برانچ کې څه ختانه راغلي دي زه راځم تاسو شومان موریدلی وو چې دا د 2-3 کالو یو هوټل ترا شکار شروع کی دا رښتیا ده نه دا زمون اول سلام عزتمند او کوئټه دربار کیفه لال بادشاہ د کامیابی ضمانت ته کنه جی درته وایي جی چې د لال بادشاہ تاسو د ډیر وخت نه پیژنئ دغه د کامیابی راز څه دی بالکل په دې کې د کامیابی چې اصل راز دی هغه دی مهنت او دیانتداري کاروبار کې اصل شی چې هغه مهنت او دیانتداري ده بیا صاف سوتره ماحول او په کې چې درګور د شی چې دی هغه د کوالټي ده چې کسټمر ته الحمدلله صفای شي ما کې یو صفای نظام څخه برابر وي ان شاء الله بیا به د کسټمر په تعداد راځي او بیا به تاسو د کسټمر د ډیماند چې زموږ په علاقې کې تاسو برانچ نشته په کار دي تاسو په علاقې کې نوی برانچونه خلاص کی نو د دې ورته وخت کم دغه چې هغه خاص کر دیانتداري صفای او شماول د کسټمر لپاره زبردست مو سره بل مشر میلمه موجود دی اداره ته وای د کم ځای نه راتګ شوی ډیفینټلی تاسو هم د بلوچستان درنی خاوري سره تعلق لرئ نن دلته اوپننګ وشو نن سویل غواړی سوي نه کول غواړی د لال بادشاہ په حواله سره ماشاءالله دا خو د عوام کامیابی ده جی د وسه صفای چې ان شاء الله ارسبه چې ته ملاویږي دا د عوام خدمت چې موږ کول تراغلي پروزګار سي او د عوام خدمت لپاره راغلي یو نو په دې باندې موږ ګور شکریا ادا کوو د ملمنو خاص کار ستاسو د میډیاو او ان شاء الله موږ کوم تعاون د تاسو سره کیږي هغه موږ تاسو سره لال بادشاہ له دا مشوره نه ورکوي چې اوپننګ دیو کو ماشاءالله 15 برانچونه شو نو کم سے کم یو غټ اعلان وکا چې یو میاشت کم دی چې روټي ټول فری دا کې دی شي ان شاء الله بالکل نور برانچونه بم کلاو ان شاء الله تاسو بس موږ په خدمت کې یاست ان شاء الله په دغه کمرشل کې به ان شاء الله کوشش سره کوو ان شاء الله موږ به ټول زمرګری سره کوو زبردست سر مشوره ورکوي چې فری شي ان شاء الله تاسو سم مشوره ورکوي لال بادشاہ منګ د مشوره ورکوو چې کم سے کم هغه میاشت کني یا خو ډیر غټ لوړ میاشت زیاتې دي کم سے کم د نن ورځې چې هغه د خیرات صدقه به ان شاء الله نو الله تعالی به دې روزګار کې برکت واچي ان شاء الله موږ د توکل راوستاسو د میډیا د ملګرو شکرګزاري وایي تاسو راځي پروګرام کې شرکت وکړو او د دې د आवाज مې د میډیا په توسط د بازار کې خور کو او دې ته خواست کوو چې دوی خپل کاروبار باندې فوکس وکړي درکې د مسکه مقابلو دي ځان وساتي او د کسټمر چې تر راځي د دې لکورونه داسي دي دا هغه د پار د صفایش نظامی دا هغه خدمت وکړي هغه ته پټیم په شی ورکړي نو دې سره ان شاء الله د کاروبار کې برکت هم راځي او د دې بکارم خسلې زبردست زمون یو بل ملمر راغلی دی ماشاءالله پټکي په سر دی د خیره سره او دا د عزت نشان دی مونږ ټول روناستیو خاطر ته وې څه پیغام ورکول غواړي نن د خوشحالي کې زه ستا د ټیم شکریا ادا کوم چې موږ ټیم راکې په دې مستقبت وخت کې تاسو کوم مخکې سوال وکړئ د لال خان کومه داسې کوالټي ده هغه ته ویم دا تعویض دی که څه چل دی برانچونه مخ روان دي لال خان هغه بهادر ځوان دی دلته څه وخت مخکې داسې مخالف خلک وو سره کوشش دا کوي د برانچ ګرځه ختم سي دا د لال خان دغه د همت دی چې لال خان نن دلته خپل برانچونه 15 ته ورسول موږ به دوای ورته کو چې مختم ترقی وکړي لال خان غټه کوالټي دا د همت نه راوي بهادر ځوان دی الله پاک دې وخت ته برای ورکړي موږ به دا دوای ورته کوو ما دا فری خبره کړې وکنه یو خو تاسو بل راته دا وای داسې تعویض نشته چې د لال خان له تاسو د کامیابی ورکړو که هغه ماته میلاو شي نو چې د شپې و د شمسار پاسم چې کامیاب یم بس هغه دا تعویض د همت مرا او تابم ان شاء الله الله پاک کامیاب کړي زبردست سر سویل غواړی په پښتو ژبه کې درنه ژبه کې پنځل شو دا به درش کوي کله بس دا دغه ته چیر وړو درش کوي به کله تاسو نه سوال ان شاء الله بس نږدې ټیم کې نږدې ټیم کې باندې حضرت وای لال بادشاہ د هوټلو په کوانټیټي باندې توجه ورکړي که په معیار باندې توجه ورکړي نه په معیار باندې توجه ورکوم یو بل دا تاسو د څومره ماشاءالله چې ګټه کیږي د خیرات سره کنه دا کم بانک کې جمع کوي د خیرات سره بس دا مونږ ځان سره یو ځان سره جی ګران عزتمندو دلته کې په ګڼ شمېر تعداد باندې پښتانه راغلي دي زه راځم कि क्या पैगाम करते हैं इस खुशी के मौके पर औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लाल खान और उसके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ इस एक शानदार होटल के इफ्तिताह पर। दूसरी बात मैं लाल खान चूँकि उसका ताल्लुक हमारी बरादरी से और मैं इस पूरी बरादरी को उसका जो कौमी प्लेटफार्म है उससे मैं कवर करता हूँ
तो मैं इस हवाले से ये एक रोजगार का माहौल है, तो मैं लाल खान और उसके साथियों को ये तलकीन करूँगा कि वो इस कारोबार में जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हलाल रिस्क है, इसमें ये अपना भरपूर तरीके से इसको खासकर सफाई सुथराई का ख्याल रखे और इसमें जो चीज़ और सहूलियात ये कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं उसमें 100% उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और ये हर किस्म की मिलावट से पाक होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी कस्टमर आए, क्योंकि ये इनका रिस्क से ताल्लुक़ रखता है, तो वो उसको बेहतर तरीके से गाइड करे और मेहनत ही में आजमत है और ये भरपूर मेहनत करे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें इनको अच्छी रोजी इंशाल्लाह अता फरमाएंगे। और मैं وای څنګه یې د الله فضل ته خیر روټۍ دې خوړلې او کنه ناشته دې کړې ټول می کړی نه ما خو دې وجه نو کړی ما نن د لال بادشاه اوپننګ دی کنه نو ما سار ناشته نه وکړي نو تا ولې کړی د ما دلته بخ خوراک وکړو نو اوپننګ خو ما د اوپننګ سمخ اوپننګ خو نشته خو سړی ضروري کوي اوپننګ لپاره سړی ځان نه وځي کوي اوپننګ هم لازمي دی نشته هم لازمي ده او دا ته وای دا تاسو په چی کې ساچ وای دا راس خبره ته په وکه وکړه خیر دی په چی کې څه شی داسې استعمالوي چې دا هر یو کس په کور کې چینس کې د خزې د لاس چینس کې او د کوټیوال د لاس چینس کې مونږ پکې پتی اچو دا پتی کم دی راوړ خپل باغ هم دی که څه وجه ده او کنه دا زمونږ باغ دی د کینیا نه سپیشل راځي د کینیا کنه او کینیا نه راځي بیا کراچي ته راځي کراچي نه بیا مونږ راوړو जबरदस्त शो जी जबरदस्त बाबा के लोगों को पहले मैं सबसे पहले सलाम अर्ज करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि माशाल्लाह इन लोगों ने काफी खूबसूरत होटल को बनाया और बड़ी मेहनत की, बड़ी तकदो से ये बनाया। जैसे कि इस पे मेहनत की अल्लाह इन्हें कामयाब करे इंशाल्लाह। माहौल जैसा कि लोग हैं बाइखलाक हैं और साफ इनका जो बचपन से मैं लोगों को जानता हूँ, ये बच्चे मेरे सामने जवान हुए हैं, ये इंशाल्लाह अच्छे अखलाक वाले लोग हैं, अच्छे बेहतर लोग हैं। इंशाल्लाह इनको कामयाब होना चाहिए और जितना आवाम के मेरे ये लाल बादशाह के बारे में क्या कहते हैं? लाल बादशाह देखो फेस का लगा ये इंशाल्लाह अच्छे लोग हैं, बाखलाक लोग हैं और इंशाल्लाह अल्लाह इन्हें कामयाब करे, कामरान करे। हमारी दुआ है, मैंने आके दोबारा दुआ की और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया सर, अपने खजाने से تاسو مړه زړه رشتہ د لال بادشاه سره لال بادشاه زما تر دی خطر دی نو دا ته وای دا ډیر ماشومان ما اوریدلی وو چې دا د 2-3 کالو یو هوټل ترا شکار شروع کی دا رښتیا ده نه نه دا زمونږ اول سبق وای به چې بلاری کې سبق نه وای به هوټل تر داخل نه دا کچا کچا بوټي تاسو ولې رامات کیا او کچا کچا یو ټوله نه دا- کچا 10 سال 12 سال دا ولې دا کچا سی پوخ سی بیا مونږ را ماته بوټي کې په خولو ته پرېدای کنه پرېږدو خو هغه ځان ته نه پخول ته نه پرېږدي بیا مونږ راوړو د دې وجه غریبي کې دي شي چیرې والدین دا غواړي چې زموږ بچي سکار روزګارو کی اکثریت غریبي خو ځینې خلک بیا غریب نه دي د لټۍ د وجې راځي زبردست